السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد یو محترم پوښتنه کړې ده چې یاره د څارویو په نیمکاره ساتنه دا په کومو صورتونو کې جایز ده؟ نیمکاره ساتنه دې ته وایي چې غوا ګډه بیزه یا پښتانه ښځې دا چرګې مې یو بل ته ورکوي، چرګې ورکي بیا ورته وایي دا زما او ستا په منځ کې به په نیمه وي، یا غوا ورکي وایي دا ته ساته دې چې کوم بچی راوړه هغه به هم نیمه وي، دې چې کوم شوده وغیره کول هغه به هم په نیمه وي، تقرنګ نور چې کوم فواید او منفعتونه دي هغه به په نیمه وي. یو یې ساتي او د بل څناور وي. جناب عالی دا چې کوم اجاره ده دا اجاره فاسده ده، دا مې تقریبا په واته فتاوو کې کتلې، دا اجاره فاسده ده او ناجایزه ده. او دې کې چې کوم بچی وشو که دا کار چا کړی وي، د دې چې کوم بچی دی، د دې چې کوم شوده دي، د چې کوم غوړي دي، یا بل څه داسې څیزونه دي، ماسته دي، شوده دي، بل څه شی دي، شملې دي، دا ټولې د هغه چا دي چې دا غوا د چا ده او چې دا چا ساتلې ته، نو که اجاره فاسده یې کړي هغه ته به اجرت اليوم ورکوي، د ورځې چې څونه دیاړي ده بس هغونه به هغه ته ورکي. لیکن حکیم الامه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله خلاصة الفتاوا کې د دې د جواز صورتونه هم برابر کړي. اول دا چې دا اجاره فاسده ده که مطلقاً وي، نو اجاره فاسده ځکه د خلاصة الفتاوا دا مسله ډیره مزیداره مفصله لیکلې، دریم جلد 114 نمبر صفحه د کتاب الاجاره الجنس الثالث و دریم فی الدواب وما يتصل بها. دی وایي کنه رجل دفع بقره الى رجل، یو سړي بل سړي ته غوا ورکړه بالعلف چې ته به دې ته ګیا راوړې مناسفتن او زما او ستا په منځ کې به نیمه وي. دی وهي التي تسمى بالفارسیه کاو نیمسو، وای دې ته په فارسی ژبه کې کاو نیمسو وای، کاو غالبا چې په فارسی کې ګیا ته وای، او نیم خو نیم ته وای. بان دفع على ان ما يحصل من اللبن والسمن بينهما نصفان، چې صورت پیدا وي چې دغه غوا ورته ورکي او هغه ساتي ورته وي چې لبن شوده او سمن غوړي دا به زما او ستا په منځ کې په نیمه دی، فهذا فاسد والحادث كله لصاحب البقره والاجاره فاسده. دا وګوره څه شي چې دي دا ټول د غوا ولا دي او د اجاره فاسده ده. دا قرنګ دا مسله به دا یو صنایع ذکر کړي، شپږم جلد 2 نمبر صفحه د کتاب الشرکه او فصل واما بیان شرائط جواز هذه الانواع. نو دی وی ولا خل دخل اجماع را نقل کړي، دی وی لم تجوز بالاجماع، ځکه ټول عبارت کا ترجمه کوي به میسج ډیر وګدي. دا قرنګ دا مسله فتاوا عالمگیری حل کړي، فتاوا عالمگیری سلورم جلد 504 نمبر صفحه د کتاب الاجاره الفصل السادس في قفيز الطحان وما هو في معناه، هم دقه عبارت دفع بقره الى رجل على ان يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما انصافا فالاجاره فاسده. او حيله د جواز په ذکر کړي، والحيله دی وی کنه والحيله في جوازه بس به وګد کیسه ده پکې. دا قرنګي دا مسله مبسوط د سرخسیم ذکر کړي، دا مبسوط د سرخسی شپږم جلد 15 نمبر صفحه د کتاب القسمت ته. اوس برا شو هغه د حیلې د جواز چې برابر کړي. حکیم الامه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله دا مسله خپل فتاوا امداد الفتاوا کې حل کړي، دریم جلد 342 نمبر صفحه ده. نو الته وته یو درې صورتونه د جواز برابر کړي. اول صورت دا دی چې دا غوا د چا ده، دا دی بل کس ته ووایي چې دا غوا به هم زماوي، د دې بچی به هم زماوي، د دې شوده به هم زماوي، غوړي به هم زماوي، ماسته به هم زماوي او شمله به هم زماوي، او ته بیا راته ساتي. ښه چې هغه ساتي نو بیا خیر دی هغه ته به تنخواه وټاکي که نه، ورته به وایي چې یاره تا ته به د میاشتې مقررې دونه پیسې در کوم 15,000 10,000 15,000 دا به تا ته در کومه. نو دا وګوره یو صورت پکې دا دی. او که بالفرض بیا دا نغدې پیسې نه ورکوي، د دې په بدل کې ورته د 10,000 شوده ورکوي، د قرنګي هم صحیح ده بس. دویم صورت دا دی چې دا غوای چې په 100 پیسو اخیستې ده، سوچ وکړه غوای په 2 لک روپۍ اخیستې، نو دا زید اخیستې ده، عمر ته ووایي چې عمره دا غوا خو ما په 2 لک روپۍ اخیستې ده، خو دا تا ته در کوم چې ته یې وساتې، ښه څنګه به یې در کوم، داسې به یې در کوم چې دا په 2 لکه ده، 1 لک ستا 1 لک زما، ته به زما 1 لک روپۍ قرضدار شي. نو چې تر څو پورې دي دا 1 لک روپۍ ما ته نه را خلاصې کړي، دا 1 لک روپۍ به ما ته راکوي او دا به ته ساتي. نو بس صحیح ده که نه، هغه بیا شریک دی او بس دا هر څه به بیا شریکي، که بچی هم پیدا شه به شریکي او شوده به هم شریکي او هغه بیا ساتي. نو یو شریک بیا دا کوی شي چې یو شریک د بل شریک مال ساتي، دې کې بیا څه مسله نشته. او دریم صورت دا دی چې خیر دی حیله دا ده چې غوا ده په 2 لکه، نو زید او عمر دی، زید دی 1 لک 80,000 روپۍ برابري کی مثال، او عمر دی 60,000 برابري کی،
نو دواړه به پکې شریک وي، نو خو لیکن هر یو به په خپل مقدار پکې شریک وي. نو بیا دې وګوري چې دا 100,000 د 2 لک روپو څومره ده، د تقریبا 15 حصہ ده. صحیح دی. نو 4 حصے به په هر څه کې، 4 حصے بچی کې به د زید وي، 4 حصے په شودو کې به د زید وي، 4 حصے غوړو کې به د زید وي، او یو حصہ به د عمر وي، ځکه چې دا 15 حصہ ده. نو دا وګوره، نو دا 3 صورتونه د جواز ورته برابر کړي دي. بقایا کده قرنګ مناسبتن وي چې غوا به زماوي او ساتي به راته او ورڅ به نیمه وي، دا اجاره فاسده ده، د اجاره د حیواناتو ده، دا ناجایز او فاسده ده. دا مسله باقاعده تور سره جامع الفتاوا لیکل شپږم جلد 343 نمبر صفحه، دا ناجایز یا مکروه معاملات. فتاوا حقانی لیکل شپږم جلد 301 نمبر صفحه د کتاب الاجاره. فتاوا محمودی لیکل ولسم جلد 519 نمبر صفحه ده باب الاجاره الفاسده. احسن الفتاوا هم لیکل وم جلد 308 نمبر صفحه د کتاب الاجاره. او امداد الفتاوا حواله خو می درکړه. امداد الفتاوا ما ته مخته پرته د دریم جلد 302 نمبر صفحه ده کتاب الاجاره. السلام علیکم ورحمة الله.